په حقیقت کې ستاسو رب همغه الله دی چې هغه آسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل. بیا د خپل پاچاهۍ پر تخت باندې جلوه‌گر شو. شپه په ورځ باندې خوروي او بیا ورځ په شپې پسې په منډه راځي. لمر او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل. ټول د هغه د امر تابع دي. خبردار اوسئ د همغه هستونه ده او د همغه حکومت ده. لوی د الله لره د ټولو نړیوالو مالک او پروردګار دی. خپل رب وبلئ په زاریو زاریو او په پټه پټه. دا یقیني ده چې هغه له حده تیری کوونکي نه خوښوي. په ځمکه کې فساد مه راوړئ چې کله په هغې کې اصلاحات راغلي او همغه خدای له ویرې او امید سره وبلئ. په یقیني توګه د الله رحمت نیکانو ته نږدې دی او همغه د الله ذات دی چې بادونه د خپل رحمت مخکې زیری ورکوونکي لیږي. بیا چې کله هغوی له اوبو څخه درنې شوې وریځې راالوزوي نو هغه د کومې مړې ځمکې په لوري خوځوي او هلته د باران په ورولو له همغې مړې ځمکې نه رنګارنګ میوې راباسي. وګورئ په دې ډول موږ مړي د مرګ له حالت نه راباسو. په کار ده چې تاسې له دې کتنې څخه درس واخلئ. کومه ځمکه چې ښه وي هغه د خپل پروردګار په امر سره ښې میوې دانې راوړي او کومه کرونده چې ناکاره وي له هغې څخه له بابیزه یعنې بیکاره حاصلاتو نه پرته نور څه نه راوځي. په دې توګه موږ د هغو خلکو لپاره بیا نښانې وړاندې کوو چې شکر ویستونکي دي. موږ نوح د هغه د قوم لوري ته ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ. له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته. زه پر تاسې باندې د یوې هیبتناکې ورځې له عذابه ویریږم. د هغه د قوم مشرانو ځواب ورکړ موږ ته خو داسې ښکاري چې ته په څرګنده ګمراهۍ کې اخته یې. وی ویل زما قومه زه په کومه ګمراهۍ کې نه یم اخته شوی بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم. تاسې ته د خپل رب پیغامونه رسوم. ستاسې خیر غوښتونکی یم او ما ته د الله له لوري د هغه څه معلومات راکړی شوي چې تاسې ته نه دي معلوم. آیا تاسې په دې خبره حیران شوئ چې تاسې ته په خپله ستاسې د قوم نه د یو سړي په وسیله ستاسې د رب یادونه راغله تر څو چې ستاسې پاملرنه راواړوي او تاسې له انحراف نه ځان وژغورئ او پر تاسې رحم وشي؟ خو هغوی هغه دروغجن وګاڼه. په پای کې موږ هغه او د هغه ملګرو ته په یو بیړۍ کې نجات ورکړ او هغه خلک مو غرق کړل چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو. په باوري توګه هغوی ړانده او د عادیانو لوري ته موږ د هغو ورور هود ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ. له هغه پرته ستاسې هیڅ بل کوم خدای نشته. نو آیا نه ویریږئ؟ د هغه د قوم مشرانو چې د هغه د خبرې له منلو څخه انکار کوو په ځواب کې وویل موږ خو تا په ناپوهۍ کې اخته ګڼو او زموږ دا ګمان دی چې ته دروغجن یې. هغه وویل ای زما قومه زه په ناپوهۍ کې اخته نه یم بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم. تاسې ته د خپل رب پیغامونه رسوم او ستاسې خواخوږی یم چې ډاډینه ورباندې کیدی شي. آیا تاسې په دې خبره په حیرانتیا کې ولوېدئ چې تاسې ته په خپله ستاسې د قوم د یو سړي په وسیله ستاسې د رب یادونه راغله تر څو چې هغه تاسې متوجه کړي؟ مه هېروئ چې ستاسې رب د نوح علیه السلام له قوم نه وروسته تاسې د هغه په ځای کېنولئ او تاسې یې ښه پیاوړي کړئ. نو د خدای نعمتونه په یاد ولرئ. هیله ده چې ورغېږئ. هغوی ځواب ورکړ آیا ته د دې لپاره موږ ته راغلی چې موږ یوازې د الله عبادت وکړو او هغه پرېږدو چې زموږ پلرونو نیکونو د هغو عبادت کړی دی؟ ښه نو راوله هغه عذاب چې ته موږ ته د هغه اخطار راکوې که ته رښتونه یې. هغه وویل ستاسې د رب نفرین در باندې پرېوت او د هغه غضب در باندې وغورځېد. آیا تاسې له ما سره په هغو نومونو شخړې کوئ چې تاسې او ستاسې پلرونو او نیکونو ایښي دي چې د هغو لپاره الله کوم سند نه دی نازل کړی؟ ښه نو تاسې هم منتظر اوسئ او زه به هم له تاسې سره انتظار کوم. په پای کې موږ په خپلې مهربانۍ سره هود علیه السلام او د هغه ملګري وژغورل او د هغو خلکو بیخ مو ویسته چې زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي وو او نه وو ایمان راوړونکي.
او سمودیانو ته موږ د هغو ورور صالح ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته. تاسې ته ستاسې د رب روښانه دلیل راغلی دی. د الله دا اوښه ستاسې لپاره د یوې نښانې په ډول ده. نو هغه پرېږدئ چې د خدای په ځمکه کې وڅري، هغې ته په کوم ناوړه قصد لاس مه وروړئ، که نه نو یو دردناک عذاب به تاسې ونیسي.